بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قرآن کریم دا بیان د مخکې نه شروع کړو چې الله رب العزت دا خبره واضح کړه چې داسې الله نه کوي چې د حق او د باطل ترمنځ فرق رانولی، د صحیح او د غلط ترمنځ وضاحت نکي او بیا د دې باطل ډلې او د حق ډلې الله تمیز نکي، داسې الله نه پریدي. دنیا کې الله رب العزت حالات داسې راولي چې پای کې الله صفا واضحه سرګن کی چې دا قسم خلق دی او دا قسم خلق دی، دا تابعدار د قرآن او د سنت دی او دا تابعدار د شیطان او داغه د ذریت دی. دا الله رب العزت دنیا کې براولي او د دې په نتیجه کې الله په آخرت کې دغه سه حالات براولي. و دنیا کې الله داسې نه پریدي چې باطل خبیث اور دارنګي جائز او حق پرست اور پاک دا د ټول مکس اچاري، داسې الله نه کوي. موقع الله راولي پای کې پیجنګلو کیږي، ځکه بوټي ډیر وي شنه وي د ټولو شنې پاڼې لویږي خو یو وخت الله داسې راولي چې د دې بوټو د پیجنګلو هغه اسباب پیدا شي، یوم میوه وکي بلم میوه وکي، یوم ګلو نیسي بلم ګلو نیسي، خو آخر کې پته ولګي چې دا بوټې دا صحیح میوه ده او دا ترخه میوه ده، دا صحیح او اصلی میوه ده او دا ترخه اور دیسی میوه ده. نو الله رب العزت دنیا کې خیدا خ او غلط، حق او باطل، خبیث او طیب، د دې فرق دا خی او دا داسې نه ده، دا الله په موقع خی. ځکه علماء لیکي کل اناء یترشح بما فیه، هر لوښي نه هغه بویزي چې کومه ترکاري پکې وي. اوس دا لوښي کې ترکاري دا بوی را پریدي اله چې دا لوښي کومې ترکارۍ نه ډک شه، نو دا تمیز الله راولي دنیا کې چې تا کې دننه سدي، ستا دننه کم سوچ دی، کم فکر دی، کم نیت دی، کم خباست دی، آغا الله یو مقراولی او پای کې واضح او ښکارا کی چې او هو دا خود دې کیټګری سړی دی، اور دارنگی چې آغا حقانیت وی، سچ اور حق والے وی، صحیح والے وی، خوالے وی، پاک والے وی، اغام اللہ واضح کی موقع دا سراولی.
نو کله کله د غمونو باران خده دوست دشمن پکې جدا شي اے رحمانا دا الله دوستانم پته ولګي او دا الله د غیر دوستانم پکې پته ولګي تابعدار نیکوکار د قرآن او د سنت پرچار کون کی اور داغه باندې عمل کون کو اغیم پته ولګي او داغه خلقم پته ولګي چې هغه صرف دعوی والدي ځکه حدیث کې راځي کنا لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه آخر زمانہ کې به داسې حالات راشي چې د اسلام نمونه اخیستون کې والا ځان ته مسلمان ځان ته نیکوکار ځان ته پوهه ویونکي به ډېر وي خو په نوم باندې به وي ولا يبقى من القرآن الا رسمه پاتې به نشي د قرآن مگر رسم به پاتې شي خلکو ته به پته ولګي وضاحت به وشي چې یاره دودھ کا دودھ پانی کا پانی دا اللہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب اللہ پاک او پلید جدا کئی یو سړیو اب پای خرصول نو په پایو کې به اوبا چولې نو چې کیلو پای به نو داغې نه به 2 کیلو جوړ کړل او په سین به راوړېده اوبه به تیارې میلاوې دي نو هغه به پکې اچولې نو دی خوا په کلي کې بیا خرڅولې د 2 کیلو پیسې غونډې کړې میاشت تېره شوه او هغه امیانه وه هغه د پیسو ګوتی وه هغې د ځان سره خوا کې ایښودې ده او د بوټي لاندې اوده دی سیند غاړه ده او ښه اوړی دی مزیدار سوری دی او د وی راشه لږ دا غرمه دلته تېره که آرام وکړه ښه پیسې دې نن را غونډې کړې ګرایي دې کړې ده بوټي کې بیزو وه بندر را کوزه شوي او غوټې به راخېجولې ده او دی ورته دغسې ګوري چې دا څه وشو زما خو څومره وګرایي وه او پیسې وي را جمع شوي وي هغه خو چې دی نو بیزو به راخېجولې دي دا به څه کېږي هغې غوټه کولاو کړي او 1 روپۍ سیند ته غورځوي یو ده ته غورځوي 1 روپۍ سیند ته غورځوي یو ده ته غورځوي دی ورته داسې ګوري هغه نتیجه کې لیکي وایي دودھ کا دودھ پانی کا پانی چې کمی د اوبو پیسې وي هغې اوبو ته وغورځولې او کمی چې د پیو پیسې وي نو هغې ده ته راغورځولې نو نیم په نیم یې وویل نو دا الله داسې نه کوي چې کنې به دغسې زندګي د تېرېږي به او چې چا څه وکړل نه الله به یو موقع داسې راولي یو حالات به راولي هغه حالات که په خوشحالۍ کې وي هغه حالات که په غم کې وي هغه حالات که په عام زندگی کې وي لیمیز الله الخبیث من الطیب الله به د هغه زړه خباثت ذهنیت سوچ او فکر عمل اور طریقہ کار اور د انسان دن چې کم گندے اغام رو باسی اور چې کم چا کی صحیح سچوالے و حقوالے و صحیح والے رے اغام اللہ ظاہر کی نو اغا سونا و گیلٹ دا عام دغه توحید سونے په شکلی نو سونا و گیلٹ کې الله دنیا کې خلقو ته فرق خی چې سیبه دوکا نشي لیمیز الله الخبیث من الطیب الله جدا کوي دا خبیث لرا د طیبنا پاک خلق الله جدا کی پلیت خلق الله جدا کی د دې په مینس کې الله تمیز خامخا راولي جداواله راولي دا وجه صدا وجه دادا چې دا طیب پاک خلق بد دی پلیتو خلق د لاس بیا بدنامی بیا بدا پاکو تبم خلق د پلیتو نظر کئی او یا با پلیتو تا د پاکو نظر کئی مسئلہ بورانی دا کنا بورانی دا چی کم پلیت سوچ گندہ نیت گندہ فکر والا او دیکھو صفا والا نو داخل کو بدا
تمیز نشوي کوله غلطو ته به صحیح ویلې او هغه به هم د صحیح په تله کې ورچولې چې دام صحیح دي ځکه چې پته پکې نه لګي او یا به دی غلط دا په صحیح باندې ورچولې چې هغه صحیح ته به هم غلط ویلې نو الله داسې موقع راولي چې الله پای کی جدائی راولي لیمیز الله الخبیث من الطیب الله پاک او پلیت سونا او گیلٹ جائز ناجائز حق او باطل دا الله جدا کی او بیا ورپسې وروسته یو خبره کوي قرآن څه فرمایي لیمیز الله الخبیث من الطیب دې دپاره چې الله جدا کی پلیت د پاک نه ویجعل الخبیث بعضه علی بعض د مفید الطالبین کی یو مقوله لیکي وی الجنس یمیل الی الجنس الجنس یمیل الی الجنس جنس طرف تمایل کی کزمره په ګړو کې ډیر وخت تیر کی شرمخ او زمره په ګړو کې رالوي شي خو هغه کې د ګړو خوې نه هغه کې هغه خپل چې بیا د زمرو سره شي نو زمره او که ګړه او لوی ګړ د زمرو په مجلس او پرې وړ او پاغي کې کیدی هغه مغه ګړ دی نو الجنس یمیل الی الجنس جنس تمایل کی چې دنه د چا څنګه فطرتي دا غوم تعلق اور ملګرتیا دا هغه چا سره چې د فطرت برابرې چې د فطرت برابرې نو ملګرتیا هم دا هغه چا سره دوستانه هم دا هغه چا سره ناسته پاس هم دا هغه چا سره خوخه ماغه خلق وي نو دا یا د خبيث او فیرکم او جميعا نو بس کم پښتو متل دی چې د بل کلی دله نه پیژني ستا د کلی د دله سره به تعلقي نو په دې به پیژني چې هو هلکه دا وګوره د سره تعلق دی دا خو په پته نه لګي څنګه نو دې وجې نه قرآن وایي ویجعل الخبیث بعضه علی بعض د نیکانو خلقو مینه د نیک کارونو سره او د نیکانو خلقو مینه د نیکو خلقو سره او د بدو خلقو مینه د بدو کارونو سره او د بدو خلقو سره لیمیز الله الخبیث من الطیب نو ویجعل الخبیث بعض ولا بعض ویجعل الخبیث بعض ولا بعض بعض په بعض باندې دا خبیث کارونو والا خبیث سوچ والا خبیث عمل والا بعض والا بعض سره ملګری کی نو فیرکمه جميعا قرآن وای چې دلته دغه شو نو الله وای زبه د یو بل د پاسه التم دلیکما فیرکمه جميعا الله وای دارا جمع بکوم غدی دلی د یو بل د پاسه فیجعله فی جهنم پسو بگر زی اللہ دی لرا پا جہنم کی اولائک هم الخاسرون قرآن وی که تاوان والدین داری دا مو آیا چی کسرت دے دیر والے دے شوئے دیر دا شور دیر دے مال والدی طاقت و قوت والدی او دای ډېرې فائدې ورته د دنیا حاصل شوي قرآن وایي نا اولئک هم الخاسرون تاوان والدی
نو قرآن کریم دلته دا مسله زمونږ ذهن ته واچولا چې ګوره دنیا کې هم او په آخرت کې هم که د ځان پاکوالی غواړي نو د پاکو خلکو سره ملګری شه او کنه په خباست کې نو په خباست کې به بیا د خبیثو سره ځکه اتلسمه سپاره وګوره نو قرآن الته وضاحت کړی دی سورہ نور کی قرآن فرمائی 18 سپاره را الته اللہ رب العزت دا خبر بیانئی الخبیثات للخبیثین 26 نمبر آیات سورہ نور 18 سپارہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات قرآن فرمائی الخبیثات للخبیثین پلیت کارونا دا د پلیتو خلقو کار دے یو معنی اعتبار سرا پلیت کارونا ناپاک کارونا دا د ناپاکو کار دے او د ناپاکو خلقو کار ناپاک کارونه دی والطیبات للطیبین او پاک اعمال او پاک کارونه دا د پاکو خلقو کار دے او د پاکو خلقو کار دا دے چې هغه طیبات پاک کارونه کوي الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون قرآن وی دا نیکان خلق بری دی دا آغنا چی دا خبیثے کئی قرآن دا مسئلہ زکا بیان کلا قرآن دا مسئلہ زکا بیان کلا چی اللہ رب العزت دا مسئلہ دلتم بیانئی چی فیجعلہو فی جہنم دنیا کی توگو را کافر دا پا ہر زائی کی یو دے فیرکمہو جمیعہ قرآن وی سنگ چی دا مسلمان تا یو دے پا ہر زائی کی یو دے نو فیرکمہو جمیعہ جہنم کے ویم بیا یو کم ننو گورا دنیا کی ہر ځای کې د مسلمان د پارا کافر خپل اختلافات ختم کړي دي خپل میانس کی تنازعات ختم کړي دي بس د مسلمان بیخکنی دا د تمام کافرو اتفاقی یو خبره ده او دا زور و شور دی چې خپل کی اتفاق وساتي او مسلمان ختم کړي او مسلمان اللہ رب رحم کی خو قرآن سے فرمائی داوی ویجعل الخبیث بعض ولا بعض دا با یو بل سرا اللہ اگرزی ٹک دا یو بوی دلتا چی سنگ مسلمان تا یو دی فیرکمہو جمیعا اللہ وی دکا سے بیزت دلی که مدر قیامت پر بدا ٹول یو زائے فیجعلہو فی جہنم دیسا خیال دے فیجعلہو فی جہنم خو قرآن ماوتا تا یو مسئلہ بلم خی چی تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتا تاسو خو پی گمان کوئی ټول یو دی وګوره الله زړونه مختلف کړی دي بیا به الله په موقع باندې دا حالات سرګندای نو اولئک هم الخاسرون دا قرآن وی دا تا متاوانیان دی قل اے پیغمبر تورت صاف خبر ہوکا للذین آغکسانو تا کفرو چی کافران دی اینتہو گورد اللہ سمر رحم دے کنا سمر رحم دے چی بیم یو دروازہ پری خودا یو زای او یو لار پری خودا چې چلو کډیر هم په ګناهونو کې او په خباستونو کې اخته اوسم در سرا مقدا کدغه نه روتی
او د الله رب العزت طرف ته توجه وکړه نو ګوره الله دې اوسم ریجیکټ کوي نه رد کوي دې نه الله دې اوسم اخلي هوته ځان پاک کا کنه ګنده خو نه کنه ځان پاک کانو الله دې قبلای او چې پاک شي اینتهو وہی سنبل جا اب بھی موقع ہے اگر عزت سے جینا ہے کہ طوفا کے تپیڑوں میں پنسا تیرا سفینہ ہے اس پدی پوشا اس سمدرت موقع دا اینتهو کدی منشول یغفر لهم معاف بشی دیتا ما هغا قد سلب چې د مخکې کړی دی الله بیا معافي کوي ښا دومره لوی رحم دی خو قرآن وایي و ان یعودوا کدی نه سمیږي دوباره هغه کارونو ته راځي مخالفت د مسلمان ته پیغمبر ته راځي په عداوت او په دشمنۍ او په جنگ بیا مسلمان سره ودرېږي نو دا خبرت ذهن کی دی ګوره مخکینو حالاتو ته دی وګوري دا دی نه وایي چې موږ ته به الله څه نه وایي بلکې قل للذین کفروا وایه هغه کسانو ته چې هغې کفر کړی دی ان ینتهو که دی منع شول د هغه کارونو د کفر نام او عقیدې د کفر نام عمل د کفر نام یغفر لهم او به بخلی شي دیتا ما هغه قد سلف چې د مخکې کړي دي الله به ورته وبخي سیوا هو ان یعودوا که دی دوباره راوګرځېدل بیا عمل د کفر ته نه تیاوړي او نه پریدي امکه مخالفت کوي عداوت کوي د پیغمبر سره دشمنی او جنگ هغې ته تیار دي نو فقد مزت یقینا تیر شوي ده سنت الاولین طریقه د پخوانو لږ د خیر دی وګوره پخوا چې ستا د مشرانو سره الله څه کړي دي چې مخالف د قرآن او د سنتو مخالف د پیغمبرو د اسلام او د شریعتو ای سره الله څه کړي خپلو مشرانو ته وګوره طریقې کار وګوره بیا چې الله ورسره څه کړي په کمو عذابونو الله مبتلا کړي دي او الله سزاګانې ورکړي نو دا مه وایه چې الله سنوائی نا اللہ کے ساتھ دیر ہے اندیر نہیں اللہ کے ساتھ دیر ہے اندیر نہیں ہاں ڈیل ورکی ہوتیارا نہ دا چکنی پتہ ورطا نہ لگی لا یذل ربی ولا ینسا اللہ نہ خطا والے راضی چکنی خطا شتی او نه یې رته راځي پښتانه وایي نه خطا کېږي که نه چې الک ته د جینۍ والی واچي په ماشوموالي کې نو وایي خطا کېږي تی نو هغه پې دا ګمانو کې نعوذ بالله چې کنه دا جینۍ ده نو بیا نه مړ کوي پخوا به چې د چا هلکان نه کېدل او هلک به ډېره موده بعد وشه نو بیا به هغه ته والی واچوله وی چې دا جینۍ ښکاري او ورځې به ورته جامې بدلولې را بدلولې او کورونه به ورته بدلول را بدلول که دلته ورپسې راځي ځکه دا مجرم و که نه غلو چې دلته ورپسې راځي نو دی به دلته نه تلی بل کور ته او چې دلته راځي نو دلته نه به تلی بل کور ته او یا به چې کوم دی نو هولیه مې ورته بدل کړی وي چې دا جینۍ د موږ خو هلک پسې راستولي دا کمی سوچونه او فکرونه او نظریې وي خو به هر حال نو قرآن وایي فقط مزد سنت الاولین طریقې د پخوانیو ګورئ چې هغه تېرې شوي دي الله رب العزت دې موږ او تاسو د قرآن او سنت تابعداري هغه نصیب کړي بله خبره ده چې اکثر ملګري تپوس کوي د ذوالحجې میاشتو هم هغه سبا بله رسته شروع کېدونکې ده نو اکثر ملګري تپوس کوي امام مسلم رحمت الله علیه یو حدیث ذکر کړی دی مسلم کې دا حدیث شته چې کله د ذوالحجې میاشت هغه شروع شي نو چې کم چا قربانی نیت کړی او قربانی کوي په هغه راځي نو د هغې دپاره سنت او مستحب طریقه دا ده چې هغه دی هغه خپل نوکونه ویښته وغیره دا ناخلي د هغې نه دی اجتناب وکړي
او دا تشبه بالمحرمین دی دا احرام کوونکو تشبیه د داغه سره نو دا ذوالحجې میاش بل رستیا شروع کیږي نو داغه د وجنا د مستحب اور بهتره طریقه دارا چې سو قربانی کې دانه چې کنه پټول کور نه چې چا قربانی په خپل نوم نیولی دا یا د چا په نوم قربانی دا نو هغه د پاره دا مسله دا چې هغه وخته وغیرہ هغه به نه کټ کوي وغیرہ وغیرہ دغه مسله شوخه او نور په نور نه زنانه باندې شته چې چا قربانی نشته او نه په نور ناری نه وشته چې چا قربانی نشته صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وسلم